حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ وی لکا فتح کړل خاطر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورته وی چې امیر المؤمنین د کومه علاقې مې چې فتح کړل په داسې یو کاس ته چې باقاعده د سره داسې نکاح کوي لکه د ښځینا سره چې خلک نکاح کوي دغه په باره څه حکم دی ابو بکر صدیق څه سزا ورکړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول شورار جمع کړل د صحابه کرام دغه نه بعد مشوره شری شلا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مشوره ورکړل چې امیر المؤمنین تو ته پتا دو چې په مکه امته شه د یو قوم نه سوا دا عمل چان دا کړه په ټوله دنیا شه بیغه طرف سرنګ سزا ورکړی و سرنګ سزا غونه ورته جمع کړی په دا دنیا شه چې مو مشوره دادو چې دا د پیر شو وسوځو شي په صحابه کرام ټوله مشوره اتفاق په دا باندې وشو چې دا سړی د پیر شو وسوځو شي به باقاعده خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته خاطول الرجدا د پیر شو وسوځو شي دغه حکم نافذ هغه انسان حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پیر شو وسوځو دوامه واقعه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور شه داسې شوې وا به د فیصله وکړه هغه سړی پیر شو په دنیا شو وسوځو دریمه واقعه د حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ په دور شه شوې وا به هغه د سړی په حق شدا فیصله وکړه چې پیر شه وسوځو سلارما د هشام بن عبد الملک په دور شه داسې شوې وا کنه هغه فیصله وکړه هغه سړی پیر شه وسوځو حالانکه پیر شه وسوځیدل د رب کائنات خاصادو په دنیا شه چا د پورا جایز نه دي او په ورځ د قیامت الله رب العالمین د جهنم په ذریعه سره انسانونه ته سزا ورکړي خدا دمره ګانداو کا بهترین عمل دا چې دغه سزا شریعت دا شالی دی روایت شردری میں الله رسول فرمائے فقتل الفاعل والمفعول فاعل چاره کوین کا د سړایا او د چا سره چې عمل کړي دغه ژنکایا دا دواړه قتل کیه د دې په دنیا شه سزا ده زنا خلق وی چې حضور خالی دغه سے خواندرو کوي رغدو لیدلو قتل خواندرو کوي زه ګناچار خنور سره کوم حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ کیر په دروازه باندې نوستو کنه یو خشله ژنکای د سده په کیر تیر شي د په مخ خراب کړل کیر تنه وته په ځون په دروازه باندې کړل دی یو ساعت شله منټه را په کیر چوپ چاپ نوستو ویغه نه با چې کله بار تر وی ته دروازه خلاصه کړل پښتنه وکړه چې فتنه تلیه دو ورته ویل چې یا فتنه تلیه دو ورته چې تو په زړه سره غلی وته د الله رسول نه سار ویدلی دي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای چې د داسې خشلی ژن کی ته قتل یا حرام دي د داسې خشلی ژن کی سره خبره کول یا حرام دي او دا داسې ژن کی سره یو ځای باندې نوستای یا حرام ده په یو حدیث مبارک شر دریمی چې د شهوت په نیت باندې یو سړی خلا ژنکای چاپی کې د مخ نه چاپی ونه خلی 1500 کولا ودا سړی الله رب العالمین د جهنم په ير شس وځای 1500 کولا صرف په دې باندې 1500 کولا الله جل جلاله دته د جهنم په ير شس سزا ورکای چا چې دا عمل وکړي یو حدیث مبارک شر دریمی چې الله رب العالمین د ویاسمونه بوند د عرش عظیم نه په مختم زکه بند په وې قسمه انسانونه بند لعنت وي او په دې وې قسمه انسانونه شي یو قسم انسان داسې د چې الله رب العالمین درې ور لعنت په بند وي صحابه پښتنه وکړه یا رسول الله غسیک تعالی رسول ورته فرمای چې سیک چې د لوط علی السلام د قوم عمل کوي د نرینا سره د نرینا نه خواهش پیرا کوي دغه بنده الله رب العالمین د اسمان د ته او اسمانونه بونده درې ور په دغه سړي باندې لعنت وي یو حدیث مبارک شر دریمی الله رسول فرمای چې سلیر کسون داسې دي چې سبویا الله ورته په غوسه او په قهر وي او وګایا الله ورته په غوسه او په قهر وي الله رسول نه پښتنه اوښلای دی الله رسول دا سلیر کسون سیک دي الله رسول ورته فرمای هغه سړی چې زون د شزینا غوند جوړول خوان ورکای نمبر 2 هغه شزا چې د سړی غوند جوړول خوان ورکای نمبر 3 هغه سړی چې د زناور سره بد فعلی کوي او نمبر 4 هغه سړی چې د نرینا نه خپل خواهش پیرا کوي بد فعلی ور سره کوي لواطت ور سره کوي دا دغه د الله رب العالمین په قهر او په غوسه شي وګایا او سبا د ورځ د قیامت رسا عیسی علیه السلام مبارک د معجزه وا چې مړی الله تعالی ورته ژوند دیول
عیسی علیه السلام په یو سفر باندې راونو کنه یو مردا ولید چې ير په بالدا د فوران دا څه وکړل چې لوړ یو بي اور تر خپل چې زی په پوچاوم چې مړی دا ير چې کله اور تر را سد کنه د غیر نه شنکای جوړ شو وچاکیم ير په بندې بالو دغه نه شنکای جوړ شو وچاکیم سړای په ير شسوي د هغه نه ير ورته جوړ شو وسوي دا ډېر حیران شو و دغه نه بعد یې الله رب العالمین ته سوال وکړ چې یا الله د متحققي دنیا حالات تر وړه و چې زی وګورم چې دا سرنګ حالات دي کنه هغه غوند حالات تر وښتل یو سړای ودره دو یو شنکای خلا شنکای عیسی علیه السلام پښتنهونه کوي چې تاسو عمل سدا چې الله رب العالمین دا سزا درکای هغه سړای ورته وی چې اے روح الله وی چې په دغه کې سره مو محباتو وی چې محبت نه ور سره وی چې بدغه د واجنا سوا وخت نه بعد وی چې مخبل خواهشات په غلطه طریقې سره د دنا پیرا کړل وی چې رب کائنات مرګ نه بعد موت دا سزا ورکای ودته دا سزا ورکای چې د مونږه ير ورته جوړ شي بدای سوځي دی وخت راسا او بیا د دنا ير ته جوړ شي به مو سوځي دی وخت راسا او په یو حدیث مبارک شردری میں الله رسول فرمای چې سیک چې دا عمل کوي او د سړی ته مار ګروشي په قبر شک شیر دوشي دا د مسلمانانو په قبر شنه پته کیږي دا قوم لوط طرف ته الله رب العالمین منتقل کوي او بروز قیامت چې حشر کیږي د لوط علیه السلام د قوم سره د سړی حشر کیږي نو الله رب العالمین د دې عمل کول نه مشتو ستا ټول مسلمانانو ته د بچ کول توفیق نصیب کی او بیا کا په دې عمل شه سړی گرفتار وی به ایک سړی ته پچار دو چې توبه وبسي الله رب العالمین ډیر غفور الرحیم ذات تا التائب من الذنب کما لا ذنب له د ګنا نه توبه استین کا سړی داسه دا لکه ګناه چې کړه نه نو دغه شنا توبه وبسي دغه د پر ټول نیتینا او کی الله رب العالمین ډیر غفور الرحیم ذات تا موسی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم شی وزون شل کولاوه ګناه او نو شبه توبه او یسترا ګناه او شبه توبه او یسترا موسی علیہ السلام تعالی وحی وکړه چې دایره ځوان ته ورشه او دا څه ورته ویا چې الله د ناراض ده چې کله موسی علیہ السلام ورته راغی او دا خبري ورته وروړ کني هغه کاس لوډ ځنګل طرف ته وې تو واځ شو پښاړو لاګیا شو ویل چې اور ابا ته د مغفرت چې کی مې خزونه ویا کا مې شوې دي تو رحمت کم شو دا مو د ګناه په ذریعہ سره تو ته مس تکلیف را سوال دا یا الہ العالمین ته چې خپل دار ته نه پر دې مشت دار خوشا چیرې لوډ شي او که خامخ د فیصله کړی د چې مت عذاب روکوي اور ابا به د ټول خلق او عذابین ارته جمع کړي مو په ساری او چوا او به نر خلق معاف کا یا الله میرا خلق معاف کا الله پاک موسی علیہ السلام ته وحی وکړه ورته ویل چې ځوان ته ویا چې په صحیح معنی سره زو پیژاندل او مو د ژوندۍ ټول ګناهونه ورته معاف کړل نو په ترشی وخت باندې توبه او بزدل پر ټول نیتینا کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.